رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی کہ دا قیامت لوی ورځ شي او ټول جهنميان جهنم ته لاړ شي او جنت والا جنت ته لاړ شي. نو شیطان ته به الله د اور یو کرسی د فرشتو په ذریعه برابر کړي او دی به پرې د پاسه کښېني او ټولو جهنمیانو ته به یو تقریر وکړي. جهنم کې چې څومره خلق پراته دي دا ټول د شیطان ملګري دي، شیطان گمراهان کړي دي او واقعي کې دا شیطان د انسان ازلی دشمن دے. اللہ فرمائی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ستاسو دشمن دے گوری تاسو مت دشمن ہوائے. تاسو سر ټول کار د دشمنے کئی یو وقت تاسو نه معاف کئی. نو چې تاسو سره دشمنی کئی او ټول سازشونه او سکیمونه د دشمنی درته جوړی نو تاسو سره ولی دوستی کوي، تاسو هم دشمنو ګڼئ. حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا کړ نو قرآن حکیم کې الله فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، دا ابلیس هم فرشتو سره بره اوسېده. نو الله ذوالجلال د فرشتو دې ډلې ته داو فرمائل چې تاسو دی آدم علیہ السلام طرف ته سجده وکئ. دی پکې ناستو دا الله حکم فرشتو تم شو دتم شو، څومره فرشتې چې وې ټولو سجده وکړه او د سجده ونه کړه. فرشتو چې سر اوچت کوي قتل نو دا بدبخت ناستو دغه سجده نه وکړي نو هغې یو دویمه سجده د الله ذوالجلال د پاره د شکریې وکړه. شکر دے اللہ دا یو سجدہ خطا حکم مونگا اکڑا او دا بلا سجدم پدے شکریہ کے کو پروردگارا جی شیطان خبیث انکڑا او تا مونگ توفیق را که مونگ اکڑا نو شکر دے چی مونگ دا آغا مرگری نشو استا دا حکم تابیداری موکڑا. دی وجہ پا ہر رکعت کے انسان دو سجدیم کئی. دن اللہ تپوس کئی چے تاول سجدہ انکڑلا ما درتا حکم وکړ اذ امرتو کا قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ما درتا حکم وکړ نو تا زما د حکم نافرمانی ولې وکړه، سجده دی ولې ونکړه. نو دله پکار دو چې د عذر پیش کړی وي، بانې کړی وي، دروغ یې ویلې وي، بلکې توبه ایستې وي. د دروغو چل هم ورته د دروغو بانې هم کولی شوه، لکه بعضې خلک په دنیا کې د دروغو بانه کوي. اگر چې الله نه څوک په دروغ نشي خلاصېدی او نه د رب العالمین نه سو پا بانا خلاصی دی شا اللہ باندے دا چا بانے پٹی ندی، اللہ تا شیخ کارا دی. یو شیطانی چال بے چلو لو او یا بے وینو چا اللہ بس معافی غوالو غلطی رانو شوا. نا رب العالمین تا مقام اخوئی خلقتنی من نار و خلقته من طین، اللہ زخو دی آدم تا سجدہ لگول زمان شان مناسب ندی، ما تا گورا دتا گورا خود خور نے پیدا کر خټ نه دی پیدا کو په خوره خلک ګرځي قدمونه پیخلی او کمزور شی دی خوره لاندې زور کوي. مثلا خلک گندگی په غرزی مرداره پکې خخی متیازی په د پاسه کوي نو دی خو تا د یو کمزوری سیز نه او بیکاره سیز نه جوړ کو او الله خلقتنی من نار اندرې د اور د شغلې نه جوړ کړی څومره خشته رڼا کوي او غره زور کوي سوزول کوي اس وقت پہ طاقت نشی لرلے. انسان اخلے پخلے رنا گرمی دا اور سر تعلق لری بر اوچت شغلو لمبوی نو زد اعلی و بہترین سیزنا جوڑے ما او دے دا یو خور او دا خٹے دا کمزوری سیزنا جوڑ دے ما غندے لوی سڑیلا دتا سجدہ کل ندی پکار دتا سجدہ نو گورا دا اللہ حکم ٹکراو دا اللہ حکم مقابلے اکڑا اللہ خپوئے دا پدے خبرہ دا اللہ دا حکم مقابلے اکڑا دا درہ خبرم سر سری دا گوارے مکہ اچت شے دے اور خود ازمکے نہ پیدا دے ازمکہ لرگی پیدا نکی ازمکہ بکر پیدا نکی ازمکہ گوگل پیدا نکی اور دا سنہ بلے ازمکہ چنی اور لمبا پس باندے کے پسے بلے ازمکہ چی خوراک پیدا نکی اور پخلے نہ سکے دا سرسری نظر باندے خبرہ اکڑا ازمکہ خلیل بے حقیقت تے
کبر یو که قرآن حکیم کې الله فرمائی ابا واستکبر وکان من الکافرین زما د حکم نه انکار وکړ او ډېر لوی کبر یو که تکبر یو که دا د شیطان لومبی خاصیت دی نو کبر قرآن کې الله واستکبر کبر یو دنیا کې چې څوک لویي کوي کبر کوي لیکن شیطان صفت دی الله دې مو د کبر نه وساتي کبر دومره خطرناکه ګناه ده دا کبر چې سړی کوي خو ځان ته لوی وایي که سر داسې اوچت وړي سینه داسې لکه غوندې بار کي خپې ځان پسې راکاږي او د خلکو نه ځان داسې لږ لوی حسابوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا کبرجن خلک به د قیامت په میدان کې داسې واړه واړه ذلیله غوندې ګرځي لکه د میږو په شان پټې پټې خلک پرې به د محشر په میدان کې دلته کبر کو سینې لوړه اوچتوله سر یې اوچتاو هلته به د دې وړو میږو په شانتې په محشر په دې میدان کې د ذلت او د سپکوالي په نظر باندې د ذلت په انداز به ګرځي او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د چا په زړه کې د شړشم یا د اوري د دانې عمره کبري د جنت خوشبویي ورباندې حرامه ده حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي 500 کالو چې څوک ترې لرې وي نو محسوسوي الا بزی جنت تا چې دا کبر ته لو باسي جهنم ته ولیږي وی ډبی او دا کبر ته ووینځي نو الا بزي او ښې پاک کي د کبر نه لکه سزا م نه ده چې په جهنم کې ښه وسوځئ زمونږ دا خلک چې جامې خیرنې شي نو بیا خیرنې جامې څوک نه اغوندي پاکی یې نو چې پاکی یې نو هغه اوس خو خلک په دې ماشینونو کې اینځي او مخکې به یې ورته خوټکوانې وې چې مونږ ماشومان لاندې کیم کې به صابون والا اوبه ګرمې کړې پکې به صابون ټوټې ټوټې وروغورځاو اوبه به یې واچولې او پکې به یې جامې واچولې اور به ورته بلېده او په هغه لرګي به یې هغه جامې په هغه ټین کې لړلې نو بیا چې به یې هغه جامې د ټین نه راوویستې نو سوباړی به یې ورته ونیو خو د سوباړي دور نشته سوباړی به یې ورته ونیو نو په هغې به یې هغه جامې ډبولې 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 او زمونږ دا طالبان په خپو او په لاسونو یې ډبوي نو چې ښې وډبوي او ښې په پټ کېدل اوبو کې جوش ورکړي او نچوڼې کې د هغې نه پسې بیا اغوندي دقه رنګې دا ګناهګار خلک د دې نه به د اخیرې او دا ګن د جهنم په دې کنده کې پر سوباړو باندې او پر ډبولو باندې او په خټکولو ختموي نو چې دی پاک شي نو هله به جنت نو چې د اوري د دانې عمره کبر وي نو نه به ځي دا کبر به هم د جهنم کې سوځئ چې د دې اوري د دانې او د شړشم د دانې برابر دا پوټې کبر دام تې وسوځي نو هله به جنت ته بیا او دا ولې وروڼه په کبر ولې الله خفه کېږي ځکه دا د الله صفت دی نو چې زما یو شي ورته ما سره ما نه هغه غواړې ما نه په زور غواړې نو زه به سره خامخا جګړه کوم الکبریا ردای حدیث قدسی د نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي چې فرمایي چې لوی زما جامه ده او چې څوک زما په جامه کې ما سره جګړه کوي نو ذلیل کوم به یې ګوري پرېږدم به نه شیطان نو بې صفت کبر دی الله دې دې وسه وی د شیطان یو ځل چا تپوس وکړو یو نصیحت خو راته وکړو چې د پښتو کې پښتون نیک سړی یا بزرګ سړي به دې تپوس کړی اسیم د عبرت خبره ده نو ده ورته په جواب کې وی چې داسې مه وایه چې زه یم زه لفظ به نه وي لکه مونږ وایو که نه زه داسې مه وایه چې زه یم دا خو کبر دی که داسې دې ووایي چې زه یم نو داسې به شې لکه چې زه یم ګوره که داسې دې ووایي چې زه یم نو داسې به شې لکه چې زه یم او دا چیلی چې ده وی دا چیلی مې کوي مې معنا هم زه کوي مې کوي نو چې مې وکړي نو سار چې ګورې د قصاب په تخ باندې هغه سر لاندې او خولې پرې راپاسې کړه چې تېر کړي کبر خطرناک شی لومبې د کبر او دویم څه چلی وکړو دا د شیطان صفت بیا په هغې صبر نه شو غټ کبر کوي رب العالمین ورته بیا وایي چې پرېږدم دې نه ذلیله مې کړې ځه رخصه خوار شې د دې اسمانونو نه کوزېږه ځه ما خبره دې ونه منله نو دې څه وایي ګور الله ته مخامخ شو ورنیغ شو وی د دې آدم د برکت نه خو تا زه ذلیله کړمه خو زما دې ستا په ذات قسم یو الله ته قسم نه خورې دومره شیطان خواصم دی خو دومره رضي الله ته مخامخ وی زما دې ستا په ذات قسم یې چې د اولاد خو ما نه یو به هم جنت ته د مخې نه او د شا نه او د ښي طرف نه او د ګس طرف نه او د بره نه د لاندې د هر طرف نه به په حملې کړو
کوي او سونه کان بندگان درانه بچي او باقی ټول بزان سره د جهنم د کاندې ته الله متقسم خوري تم قسم خورو زم په ذات قسم خورم چې کته ډیرم خراب او خطا کې نو چې ماته سرخ کته کنو زبې غستاغه ټول چې ګناهونه دي په څومره کړی دی هغه په وبو ورلو ته تم تکوا ما ته قسمونه خوري راځلی لیک راوي شړه پابندی نه ولا کولې چې ته جنت کې نو سه خو بس په مخه کله کځه منکه دی جمعات نه وځه نو سړی خو بیا هم راځي آدم علیه السلام جنت کې اوسېده ته اوس دویم شیطانت ته ګوره وسوسه ورته ور واچوله حضرت حوا رضی الله عنها باندې آدم علیه السلام پیغمبر دی پاکه خو وسته نسی حضرت حوا رضی الله عنها علیه السلام جنت دروازې لراغلي ودی ولر وی الله خو جنت کې اوسې تاسو هغه په نه پیژنې او بالکل الله فضل سنه منې کړې وی یو بوټي دی هغه نه منې کړې دی لګوتنه ورته وی دا بوټي لګوته یو سه چل په دې بوټي کې دی ګوره کدا بوټي لګوته یو نړ او دا اونخ وړل دنیا تم کوزای اسمانونو لاندې او زیدل تم کوزای او کدا دې بوټي نم خوراکو کدي بوټي کې دا کمال دي چې همیشه په جنت پته وینه نه ذات چې تاسو خپل الله باندې کړی دیو ته قسم پر زمانه قسم په خدای وي په دغه الله چې درته ګوري رښتیا قسم یې بیبي حوا آدم علیه السلام ته قسم وکړ وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قرآن کې الله فرمایي دواړو ته قسم کړی زمانه قسم په الله ناغي قلمبه قسم دی لومبه قسم واوري دینه مخکې په قسم نو ورېدل هو د الله په نوم قسم دا رښتیا وي ښه دا کاکا رښتیا وي دا حقیقت د دنیا دا قسمونه نو ورېدل چې په دروغ علم لا څوک قسم دا الله نوم نیم لا څوک په دروغ علم قسم ګورې په دروغ ډېر لوی ګناه نبی علیہ السلام فرمایي اکثر دا چې کم خلک تجارت پیشه خلک یو خپل سودا خرڅوي دي قسمونه ډېر هلکه دا غنم ما په 100 روپۍ من اغشتې به پاتې مثلا دا پټې ما په 1000 روپۍ اغشتې به مثلا پاتې سوی دا کپڑا او دا مثلا دا ساروی ما په دې اغشتې به هغې نه په کمی په دروغه به قسم خوري نبی علیہ السلام فرمایي نو زار نه د نبی علیہ السلام مبارک وینا وی ټیک ده چې قسم بستا سودا خرڅوي او دا قسم بستا سودا ګرانم خرڅوي خو د دې سودا د دې پیسو چې کم برکت دی هغه به دې ختم شي د 100 روپو شی به په 1.5 خرڅ کړي ممکن ده که دغه 100 روپۍ ستا جیب له راغلی وی به د امانت وي هغې به ډېر لوی برکت و او دا 1.5 چې کور ته راځي یا به دې بچې را جوړوي یا به دې په ښه داسې چل شوي یا به راته بل مصیبت جوړي هغه 50 څه کې هغه 100 به نورې مو سره لاړ شي برکت به نه که نه سوړې به ورته الله جوړي په ډېرو سوړو به ختمې شي وا به لوځي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې قسمونه به سودا خرڅه کړي ګرانه به خرڅه کړي خو د پیسې چې کم برکت دی به پکې ګوري قسم ډېره لویه ګناه او یمین غموس چې دا قسم چې دا مې په دې غشتې ده او نه دې غشتې دا ګناه کبیره ده ګورې نبی علیہ السلام مبارک دا غټ غټ ګناهونه شمېرلي وي پکې دا وشمېره دا ګناه کبیره ده او دا دومره سخته ګناه ده لکه چې تا د جهنم په اور کې غوټه وایي سخته ګناه نو به هر کیف خبره مې دې پورې کوله چې قسم یې وخوړه دې دویم صفت دی په دروغه آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام هغې وی چې دا قسم دو خوړه نو په دروغه څوک د الله نوم نه اخلي نو قرآن کې الله فرمایي فنسي ولم نجد له عزما چې دوی سین قسم وخوړ د آدم علیه السلام نه هغه د خدای حکم هیر شو بالکل چې د خو الله باندې کړی هیر شو که د الله نوم یې ورته واخیست هلته هیر شو چې ته هیر شو نو بس فوراً یې بیا هغه بوټي له ګوتې یوړه او جبې له یې بوټي یوړه او د جنت جامې ته یې کوزې شوې ما تاسو نه وې منې کړې الم انهکما ان تلکما شجره دې ونې نه مې نه وې منې کړې ولې مو ګوتې یوړې الله دا که یو کاکا خو مونږ د ستا نوم واخیست که نه قسم نو ستا نوم نه مونږ سره غار سره نه هیر شو فنسیه هیر شو الله ولم نجد له عزما څه پوښتې را دی نه و هیره شو خبره زه چا به هم د شیطان سره احبیت دې به هم کوزېږي تاسو به هم کوزېږئ زه دنیا د دې بوټي خاصیت دا چې دا هم نه وې خوړی نو جنت کې به چې دا مو خوړو دې سره خوله پیدا کېږي دې سره اودس ماتې پیدا کېږي دې سره د پوزې دا شی پیدا کېږي دې سره لاړې پیدا کېږي د دې ټول انتظام جنت کې شته دی اوس به دنیا ته خبره د شیطان دویم صفت قسم شو په دروغه قسم دروغ یې ورته وي دروغ او دروغ هم ډېره لویه ګناه بیا چې دې سنګ هغې د جنت نه را رخصت کړل خپل چال یې وچلو نو علما لیکي مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه لیکي نفع المفتی والسائل کې وی دې په دریاب راغی دا غټ دریاب
دریاب کې دا کبانو تاوېدل لا تاوېدل، نو کبله ورغی، یو غټ کبله. وی غم خو درته جوړ شو که څه چل دی؟ وی چې الله آدم پیدا کړي، د هغې آدم به دې ځمکې ته یې راکوز کړه، د هغه به بچي پیدا کېږي، ستاسو ښکار به کوي، خوري به. هغه کب په منډه نورو ملګرو تالو وی په دغه مصیبت وړېدو. آدم خدای پیدا کړه، دنیا ته به راځي او موږ به خوري او موږ به ښکار کوي. نو مولانا عبدالحی صاحب په دغه نفع المفتی والسائل کتاب کې لیکلي دي، رساله ده، وی الله د کب نه ژبه ختمه کړه. چې لومبې شیطانت خو هغه وکړه، دویم ورپسې تا وکړه چې ملګري لري په منډه سوال جواب یې وکړه. مرګ خو به راځي نو یا په ښکار او یا په بل څیز یا په بل څیز. نو بل صفت یې شیطانت شو. شیطانت ډېره لویه ګناه ده او دا په موږ کې لوی رواج دی، یو ته یو څه او بل ته بل څه، او دا دونه خطرناکه ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمائی من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار. څوک په دنیا کې دو پړی کوي، یأتی هؤلاء بوجه، دې سړي ته په یو مخ راځي او دې بل ته بوجه په بل مخ راځي، یو ته یو څه وایي بل ته بل څه وایي. د قیامت په ورځ به دې شیطان په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاوي، خوله کې به یې اوري نه ډوبه. دا ډېره خطرناکه ګناه. او چې د چا په شیطانت مړی وشو، دا به نه وایي چې او ډس خو هغه پلانکي کړی دی، قاتل خو هغه دی، نه چې د چا په شیطانت دا مړی شوی دی، هغې قاتل چې څومره ګناه د قتل شوی دی دومره د دې شیطان هم ورته ده. شیطان کوم ځای پاتې ګناه به خامخا ورکوي، سزا به الله ورکوي. ورپسې بله خطرناکه ګناه چې آدم علیه السلام کله په دنیا کې ژوند تېر کړ نو قابیل او حابیل بچي پیدا شو. قابیل یې ولمسه په مخ د ځمکه، او دې نه خطرناکه ګناه بله نشته. ویې لمسه ورور یې پرې مړ کړ. لومبي قتل چې قابیل وکړ او خپل ورور یې مړ کړ حابیل، دا هم د دې شیطان په چال باندې، د ابلیس په چال باندې. ګوره د ده زندګي او د ده ټول ټوله د ګناه ده، منصوبې دا ده. او الله ته یو درخواست خو کړی و که نه، وی الله خو دې ذلیله خو دې کړمه، خو یو سوال دنه کوم، دا خو مې قبول کړه. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي منهاج العابدین کې چې 80,000 کاله ده د الله عبادت کړی دی. موږ 15 ورځې عبادت وکړو په رمضان کې، چې 2 شپې روڼې کړو، بس بیا یادو چې موږ خو بله عبادت وکړو. یو 15 روژې ونیسو وایو بس موږ خو زبرګان د زمانې 80,000 کاله عبادت په اوبو باندې لو شو. الله زه خو تباه کړمه د دې آدم د برکت، عبادت خو مې لو شو، خو یو سوال درته کوم راله قبول کړه. الله ماله ژوند راکړه، عمر راله ډېر راکړه، او تر د قیامت تر ورځې پورې الی یوم یبعثون، قیامت تر ورځې پورې راله ژوند راکړه، چې خلک د قبر نه پاسي هغې ورځې پورې. نو زمونږ د علما لیکي دلته خپل چالو چلو چې د قیامت د ورځې پورې ژوند چې د مرګ نه به بچ شي. نو چې مرګ نه بچ شي نو دوزخ له خواله سړي دي چې اول پې حوالات را شي، دا قبر خو حوالات د مرګه چې بچ شمه بس قصه خلاصه شوه. د جنت نی خو دوزخ نه خو به بچ شم که نه. رب العالمین خو هېڅ شی پې پټ نه دی. الى وقت اليوم المعلوم. عمر در کوم دا سوال دی قبلوم، او د قیامت دا غلوې ورځې پورې چې خلکو نه سو باسمه او دنیا روانېږي نو هغې پورې به دله ژوند درکړم، زه دونه به دې ومنم، خو مرګ نه نشي بچ کېدی، مرګ به در باندې راځي. لګیا دی صاحب اوس په دې مونږ کې دا غوبلې جوړ کړی، رور پرور، ګاونډي په ګاونډي، دوست سره، ښځه خاوند سره، خاوند ښځې سره، بونس کې حدیث پاک کې راځي که نه. نبی علیہ السلام فرمایي چې دی یو تخت لګېدلی دی په دریاب د پاس، څومره شیطانان چې دروازې لګیا دی او دا شیطانتونه کوي نو هلته غونډېږي دی مشر بابا له، هغې ته ال وایي دا چل مې وکړه دا چل مې وکړه، یو تپوس کوي. نبی علیہ السلام فرمایي څه دې وکړل؟ فلانکي سړي باندې مونځ دې قضا کړه، پرېږدې ښه ورته ویې نه، سړی ډېر تکړه و، مونځ پرې رانه وکړو، ما خو ډېر کوشش وکړو. وی ښه وخت نه دې پرې وروستو کړو؟ وی ډېر تکړه وخت نه مې پرې وروستو نه کړو. وی وسوسه دې ورته په مانځه کې واچوله؟ وی ما خو ډېر کوشش وکړو، خو هغه سړی ډېر تکړه وسوسه مې ورته وانچوله. نو دې نورو شیطانانو ته حکم وکړي دې چمغلط نه ونیسي او دې دریاب کې څو غوټې وله ورکړي. د نن کار نه دی کړی، بل به راوغواړي تاسو چل وکړه، ته خو ما لېږلی وي چې هغه فلانکي سړي باندې ښځې سره روانه کوې، صاحب کمال مې کړی دی، څنګه دې وکړه؟ وی هله مې دا ښځه او خاوند پرېښودل چې په دې خاوند مې ښځه طلاقه کړه، په دې الله ډېر خفه کېږي، طلاقه مې کړه، هله مې پرېښودل. وی کمال دې کړی دی. نبي علیه السلام فرمایي ځان ته به یې را تر غاړه باسي، فیلتزم یعانق، ځان ته به یې را تر غاړه باسي او پرې تندي به ښکل کړي، نعم انت، ته زما ډېر ښه بچی یې که نه،
ډېر ښه بچی مې انعام به وله ورکېدله روزانه را شیطانان دا بچي ورته غونډېږي او هلته کې د دې په تریاب د پاسه تخت لګېدلی دی او هغه خپل پروګرام ورته اوري داسې مې وکړل څه وایي دونه مې خلک په خلکو مړه کړل دومره مې خلکو له خلکو سره روانې جوړې کړې دومره مې په کورونو کې دننه اختلافات جوړ کړل دی یو پروګرام راباندې چلېږي دنیا کې خوب در پسې لګېدلی د خورونو یو څیز نه ګورې ځان وساتئ نه مرګ وخت کې چې سړی کم وخت کې پروت دي دغې وخت کې دی ډېر زبردست سکیمونه سړي ته اچوي قسم قسم به راته اچوي کله به راته وایي خدای نشته کله به راته وایي پیغمبر نشته کله به وایي د اسلام غلط دی کله به څه راته وایي کله به راته څه امام راضي رحمت الله علیه کوم چې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی عظیم او یو کتاب یې لیکلی دی ځان له مستقل چې د رب العالمین په وجود باندې هغه 360 دلایل لیکلي دي الله موجود دی ولې دی ته دی الله موجود دی شته دی دی ته دی دی ته دی شیخ نجم الدین رحمت الله علیه سره د یو ځل ملګرتیا او صحبت پاتې شوی نو یو ځل هغه شیخ نجم الدین رحمت الله علیه لګیا دی او دس کوي خپل شاګرد ورته لوټې نه وباچي کمزوري دی بوډا دی دی اوس دا لاسونه انځي انځي هغه پې لوټه تشوي شاګرد یې لاړ بله لوټه یې راوړه هغه پې تشه کړه بله یې راوړه هغه یې تشه کړه او شاګرد لګیا دی او دې په دې لاس وباچوي او سوچ کې تللی دی اخره کې له یو چونګ اوبه راواخېست داسې وویشتې ورته وایه که نه چې بې دلیله خدای منم داسې ووایه او بیا شاګرد ته ویې اوبه راواچوه او داسې یې وکړه شاګرد ته تپوس وکړو صاحب دا مونږ خو څه پوه نه شو دا خبره دې چا سره وکړو او نن خو دې دومره سوچ کې تللی وي چې په بلا لوټې مې پر یو لاس درله تشی کړې حالانکې یو دس کې اسراف به نه کوې وی الله تعالی ما ته امام راضي را مخامخ خو ډېر لرې د میاشتو په مزل دا کشف ورته وایي راته الله وښوم امام راضي رحمت الله علیه لوی عالم بهترین زنقدن کې پروت خدای راته وښو او د زنقدن وخت کې وله شیطان راغلی دی هغه ورته ناست ما ته هغه دواړه خدای وښول شیطان ورته وایي الله نشته دی ورته وایي شته دی ته دی بیا ورته وایي دا دلیل خو دې بېکاره دی مړه نه وله باطل کړي نو امام راضي ورته دویم دلیل وایي شیطان ورته وایي دام خراب دی دام ټیک نه دی په دې دا دلیل دی کمزوری دی نو ورته وایي دا درېیم وایي دا دې کمزوری دی په دلایلو به الله نه پېژني د الله د پېژنګلو دپاره غټ دلیل څه دی غټه هغه د کائناتو ته وګوره د نور او سپومیو د بوټو ته وګوره د خپل ځان ته دی نه غټ دلیل یو زمیندار له وایي شیطان د انسان په شکل راغی بابا خدای شته وي او څه دلیل دی وی دلیل غواړې وی او دونه مزېدار دلیل دی ودرېږه صبر وکړه نو قلبې ودرولې او د غوانو هغه چوکې ته یې ګوتې کړې ورغې ورپسې او شیطان ورته دلیل ښایي ته خو ودرېږه چې دلیل درته اوس وښیم چې پوهېږو چې دوی مې اوس تنکۍ او وایي مې نو تختې وی خدای تباه که بې دلیله خدای منه دا زه چې د مور په ګېډه کې 9 میاشتې مې تېرې کړي نه راباندې رڼا لګېده او نه راباندې نور لګېده نه ډېران شته او نه ټټی شته او نه بیت الخلا ته شته نو دا انتظام ماله چې کوم ذات کړی دی نو بس شته که نه ځکه دا بچی خو چې د مور نه پیدا شي نو ته په دغه پرده کې دوباره بند که چې 2 منټه ژوند تېر نو خو هلته د ژبه ګرځي نه پوزه ګرځي نه سترګې ګرځي نه سترګې ړندې دي نه غوږونو کې دننه اوبه تللي دي اوبو کې ډوب پروت دی اوبو کې ډوب پروت دی نه سترګو کې اوبه دي نه په غوږونو کې اوبه دي او د اسمات چې دی خوراک په کمه کوي او هغه خوراک پکې چې نه پیدا شي نو متیازي وکړي نو که په 9 میاشتې پس پیدا شو متیازي پیدایش نه پس کوي او که په 10 میاشت پیدا شو نو پیدایش نه پس کوي نو ته به وایې چې او د ټیم خو 9 میاشتې و 9 میاشت خو د مور ګېډه کې وړو دا د اسمات چې پیدا شو دی او کوم دی هلته ولې د الله د دلایل پرېږدوه بس دومره دي چې هغه د کائنات دی ټول ډک پخوا به خلک ویل په دې قبر کې خو به دا څنګه دا پیغمبر علیه السلام به څنګه روزه ورته وکړي نو اوس خو دته ټي وي او دا موبایل ټیلیفونونه ورسره ته خدای پاک وکړل او کمپیوټر یې خو دې ولیدل دا سکندونو کې به څنګه دا خبرې هلته رسېږي اوس هغه هر څه درته معلوم شي دا راته الله ښایي ګوره دا د الله دا ساینس هم رب العالمین انسان ته په دې ذهن کې دا طاقت او دا عقل واچوي نو هلف کېږي هر ساینس ایجادات نشي کولی انسان یې کوي انسان ته د عقل الله ورکړی بهر کیف چې دی ورته دا دلیل دی بېکاره پېښه دا بل وی دا هم ټیک نه دی پېښه دا بل دلیل وی دا هم ټیک نه دی وی 360 دلایل یې وله ټول برباد وی زه ورته نیغ ګورم چې خدایه اوس به امام راضي تکړه شي وی مې چې بس کله آخري دلیل دی کله یې موله تباه کړه نو دا امام راضي خو به بېایمانه له دنیا نه لاړ شي یو چونګ اوبه مې راواغېستې ورو مې ویشتې وی رب العالمین زما هغه چونګ د هغه سینې ته ور ورسولو او ته مې ویل چې نیکبخته ورته وایه چې بې دلیله الله منم
وی بے دلیل الله باندې دلایل دی پرېدا نو شیطان ته پنجه وستلو سې ورکو دې دغه وخت کې د تکوري راځي ځان کدان وخت کې برته کینی کله برته یو عقیده را مخکې کوي کله برته بل عقیده مخکې کوي کله بل عقیده یاد ساته پر رب العالمین خپل اعتقاد او خپل یقین ګوري محکم ساته مکمل دا خپل یقین او ساته چې خالق دې کائنات او مالک رازق بیماری پیدا کون کے لڑکون کے جن مرگ بچی ورکول دا ټول ګوري بغیر د الله نه بل څوک نشي کول دا عقیده مضبوطه ده به شیطان له وخت کې راضي به ته وي دا یو کار خو پکې الله کې دا بل قور سره پلان کېم کوي دا یو کار خو دیم کې دا بل خو پلان کېم کوي تزلزل عقیده به یو جړقای تبا برباد کړي مالک د خیر او د شر د فائدې او د ضرر څوک تیرونو یو الله دا ذهن کې واچي دا عقیده په الله ساته چې رازق زما الله دې بل څوک نه دی او قسم قسم چالونه جوړای په دنیا کې بدر کې راغې ودرې د انسان په شکل کې راځي ابو جهل ته وایي چې د یو لوی قوم د مشر په شکل راغی وایي زما قوم را روان دی 2000 لښکر دی ورسره 2000 د یو لوی ملک د یو قوم د مشر په شکل راغلی او تکړه شه ابو جهل خپل مرګرو له خوشخبری ورکړه چې دا سړی راغلی دا بابا د پلان کې قوم مشر د قوم د 2000 سره روانه تکړه شه هلته کې جبرئیل علیه السلام نازل شو بدر نو دغه پیژندل چې دا جبرئیل علیه السلام دی هغه نازل شو قرآن حکیم کې الله فرمایي ابو جهل نه لاس وست دغه لاس نیولې او دواړه روانو دغه لاسونه ټال ورکاو په میدان کې جنگ کې ګرځیدل خو چې ویل چې جبرئیل علیه السلام راغلی دی او زر کسان فرشتو سره راغلي دې شي او نه کامیابې دې شي لاسه دې غیر غوندې راکو شیطان نو خبيث دی کله بدل د ماسوتان خوب په وخت درولي نو د ماسوتان مون بدر باندې پاتې طالب وای خو مون پاتې ځکه پېښمنی به پاتې پېښمنی به وکړه پېښمنی به څو پاتې دي کله بل ته ټي وي خوب کی هغه ته بناسته نو 2 بجې به ودشي او ولس به ودشي د پابه زمانځل نو ته بیا مانځل کوم ځای پاتې لاس بجې او پاتې مون د سارم نه کله به دنیا د دکانداری کې پټی کې بلګي خپل کاروبار وکړي مسبخین وخت براشي زودره غیر دا کار دا ګوټ خلاصو مله دا یو دوکره کې دا برابر کمنو بیا وکړو ورګه دې سړی دا سودا ورکوم دا غي نه پس وکړو نو دا مانځ وخت بشي زما جګر سره به قضا ته پته لګی چې د قضا خو دې اوکړه خو ګناه ته سونه وګټل ما جګر بیا یره دا کار بخلاص د ما خان سره به قضا ما خان بیا زما سلطان په ټول منځره قضا ما سلطان خو بیا ټي وي مرداد کور کې پروت هغه ته بسوک کی زمونږه لاړل برباد اور دې او چال دی ګوري دې په سړي ګناه کوي دې ګناه واجبات سر دی د ګناه داسې مثال دی لکه لختې چې پاکه نه ګن پکې خلی اخره کې هغه ګن لغه لختې پورې دومره کلک شي چې بیا په چوکاو په سیخ باندې ته ګن نو د قرانګي د ګناه مثال دی یو ګناه در باندې کوي پړلې تور داغ راځي بیا ګناه کوي بیا تور داغ راځي بیا ګناه راځي بیا تور داغ راځي نو دا داغ لرکول استان دی که اللہ دی یاد کو مرگ دی را یاد کدانتا ذکر دیو کو نو دا داغ بلال شی سیقل بشی او کلا داغ لا نرو نو کلا بلران علا قلوبهم ما یکانو یکسبون لو تک تور شی بس بیا دا شیطان عجت نشتا دیو بیا خپل دے که نور کار بکی چیز لو تور شو دے انسان بیا نیکے تلنے کی گیا روح بیا دی گناہ جائے نو دی مختلف چالونو حربے استعمال یو سلی چتا دیوال سوری تناستو او دو غرمه ده ټکانه غرمه او دی وته ودرې نه غانا دا شیطان راغی پیسو هغه پاسه مړوي د خوب لري فارشي خوب نه دیوال دغه را پرو ظالما کله دیوال د باندې را پریوت مړې ته ها وې نه ګورې دی وخته غریب لاړه خواته ته لاړ دیوال را پریوت نر دی راغیو دا شیطان خو د انسان په شکل دی بوډا بابا په قوت پریوت دی خدای دې خوشاله کړه تاسو ما سره ډېر لوی احسان وکړ کدی پاسول نو منو اوس پر دیوال دا باندې را پروت په خوب کې به وجلو ډېر خدای سره وکړ ته څوک یې دا خو ما سره ډېر خوب کړی شیطان او شیطان ته ګورو خیر ته کړی ته شیطان نه ته خو دې خدای نیک بنده څوک ولی څوک زبرګ انسان ما سره زونه وی شیطان هم کنه خدای والی وي نه شیطان څوک مرګ بچ کوي وی ظالم شهید کې دے اوس به تم راته جنت کې تاوي دی راته شهید کې دې کې دیوال د باندې را پریوته مې ودرېږه چې شهادت دا مرتبه خو دې نصیب نشي کنه دینه مې وېسته ګوره قسم چالونه ولا ور په مختلفو طریقو دل راتاویږي
او چې کله مري بیا قیامت نه مخکې دا بچی پیدا کیږي. ما د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلی و، یو ځل بیا مې کتاب کې مولیدل، خو هغې نه مې اورېدلي وي دا شیطان هګۍ اچوي، ځان سره یې ترخ کې ګرځئ، او چې کله هغې کې هغه بچی برابر شي نو ویې غورځوي نو بچی ترې وځي. او په زرګونو بچي راوړي یو شیطان، په زرګونو. نو دا بچی خو یې دغسې سمري او څه دغه کېږي چې کوم وخت کې د قیامت دا وخت را نږدې شي او الله تعالی دا نظام درهم برهم کوي نو ده پسې به اسرائیل علیه السلام ورشي، ده نه هم سا وباسي لکه بچونه چې سا وباسي، لکه غوندې مهلت به وله ورکړي. د الله هر شي کې حکمت دی به دې منډې وایي، نو په بچ کېدو خو نه شي، خو هغه منډه ته وایي خو لا ټیم یې یو منټ نیم پاتې، او سجدې به لګوي، سجدې به لګوي، یا الله توبه وباسم توبه وباسم، نو یو ځای کې به دې سجده ولګوي. نو اسرائیل علیه السلام به کلکه ونیسي، خو هر شي پوه شوې چې کوم ځای یې سجده ولګوله، وایي نه دا کوم ځای دی، وایي د آدم علیه السلام قبر دی مخکې. او توبه توبه توبه، د هغه سجدې نه به توبې وباسي. او دغسې یو روایت کې راځي چې قیامت کې به دې سوځي سوځي، په زرګونو کاله به دې وسوځي، نو رب العالمین به یې راوباسي، او آدم علیه السلام به ورته جنت نه راوباسي. زه یو کار وکړه که نه، اوس الله ته پته را چې دې دا کار نه کوي، وایي یو کار خو وکړه که نه، وایي اوس دې آدم علیه السلام ته سجده ولګوه، اوس دې م بخم. دا د الله په علم کې دی چې دې دا کار نه کوي. ځکه نه اوس سجده وکړه نو اوس دې بخم. څومره به جهنم کې چغې به وایي، دومره روڼې به وباسي چې جهنمیان به د چغو نه تنګ وي، دومره چغې به وباسي. وایي دا اوس سجده ولګوه نو بخم دی، وایي دا چل نه کوم، دا کار نه کوم. دومره ضدي دی، دومره ضدي ځان دا ظلم ګوره د شیطان صفت. نو چې کله دې جهنم ته الله دننه کي، یو حدیث پاک کې راځي چې کوم وخت یو انسان پیدا شي ماشوم، او دې کله ورو ورو بالغ کېږي نو یو شیطان ورسره ملګری شي، قرین ورته وایي، د ملګری یعنې پیوت ملګری، او سره ملګری شي. نه ورسره تر مرګه پورې نور شیطانان هم لګېدلي، خو دغه یو ورسره تر مرګه پورې وي. نو د قیامت پر ورځ چې دا کافر سړی الله جهنم ته غورځوي، یا دا بدبخته ګناهګار چې الله جهنم ته غورځوي، نو چې هغه کوم یې د ژوند ملګری شیطان و، نو اب ورسره په یو پړي وتړي، په یو دغه به وتړي، څه ورته وایي دا اتکړی باندې زنځیر به وتړي، او دواړه به جهنم ته وغورځوي. مولوي صاحب د خدای پاک وبخي چې دا حدیث یې مونږ ته وی، نو هغه وی هغه سزا د انسان هغه عذاب په خپل ځای، خو دا ډېر لوی شرم دی چې په یو زنځیر سړی د شیطان سره تړلی شي او جهنم ته غورځوي. دې ذلت نه دې الله محفوظ وساتي. جهنم ته رب العالمین وغورځوي نو هلته به ورته د اور کرسی تیاره کړي، نو دی به پرې ودرېږي، او دا ټول جهنمیان به ورته مخامخ کښېنوي. ځکه نه دې یارانو ته خو لږ تقریر وکړه، دا خو ستا د لاسه دې جهنم ته راغلي دي کنه. نو دی به څه وایي؟ وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. یو وعده را سره الله کړی و، یو سره ما کړی. الله خدا وعده کړی چې مرګ شته، جنت شته، دوزخ شته، عذاب شته، خوشحالي شته، دا څیزونه د الله وعده رښتونې وه، بالکل چې څه یې ویلي بالکل رښتیا وه. یو سره ما وعده کړی و، چاته به مې وي خدای نشته، چاته به مې وي دوه دي، چاته به مې وي مرګ نشته، چاته به مې وي جنت نشته، چاته به مې وي دوزخ نشته. فاخلفتکم، ګورې ما ټولې وعدې در سره خرابې وکړلې، ټولې غلطې ثابتې شوې. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. نو بیا د سترګو کې د جهنمیانو له لږې خاورې اچوي، وایي ما سره مټه خو نه وی راښکلې چې راباندې مې زناکارګانې کولې، ما سره مټه خو نه وی رانیولې چې بوت ته مې در باندې سجدې کولې. تاسو زدي دی ما خو صرف د زړه کې وسوسې اچولې، دا ګناه خو تاسو په خپله کوله. ما کوم یو سړی د مټه نیولې دی په زور مې بوت ته کېنولې چې شابه سجدې ورته کوه، کوم یو سړی مې په زور رانیولې دی ګناه ته مې کېنولې چې شابه دا ګناه پې کوه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. زما خبره ومنه، او چې هغه کوم الله تاسو خالق دی، رازق دی، مالک دی، دا هغه خبره نه منله. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه. نه تاسو زما د چغو جواب کولی شئ او نه ستاسو د چغو جواب کولی شئ. وخې چغې تاسو هم چغې وباسئ او زه به هم چغې وباسم. بدبختیانو چې کوم ذات رزق درکو، کوم کور درکو، کوم عزت درکو، کوم ژوند درکو، کم مال درکو، کم بچی درکول، کم نعمتونه درکول، دا خبره هم نه منله او زما خبره هم منله. او ما کم یو د مټه نیولې دی او ګناه ته مې کېنولې دی. دا یو تقریر و چې دا زیات په خاورو په سترګو کې خاورې اچوي. ګرانو دا زموږ خطرناک دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. قرآن حکیم کې الله فرمایي
دا ستاسو دشمن دی او دشمن یې وګڼئ ګورئ او ستاسو نیکه د آدم علیه السلام او د نیا د حضرت حوا دشمن دی نو چې هر کله او د جنت نه د په وسوسه تاسو راوته نو درې ظالم بدبخته د خپل دشمن او اوس هم دشمن دی یو سړی چې هله پړق ورکړي نو نه یېرېږي وایي د زوال یو سړی چې هلته کنځل وکړي نو نه یېرېږي وایي د ما ته پلانکي وخت کې د ما مور کنځلې وه د ما ښځه یې کنځلې وه نو دا بدبخته خو سړي باندې دا چې څومره ګناهونه او دا کنځل کېږي خو نه ده په وجه کېږي دا څومره چې سړی جهنم ته او د الله په غضب او په قهر اخته کېږي خو نه ده په وجه کېږي که نه نو باید د مونږ ومنو چې کوم حکمونه د الله او د الله رسول ویلي دي که ته هغه حکمونو پابندي نه کوې دا د شیطان تابعداري شوه چې د کوم څیز نه الله او د الله رسول منع کړی او ته ترې منع نه شوې او کار دې وکړ دا نه د شیطان تابعداري شوه پروردګار رب العالمین زموږ د شیطان د چالونو نه او د هغه د وسوسو نه محفوظ وساتلي کړي دعا کوې د جمع چې الله پاک راله حفاظت راکړي یا الله شیطان د سکیمونو نه مو ساتي الله را د چالونو نه مو ساتي دوه دشمنان دي یو ته نفس اماره بسوء یا انسان دننه د زړه دننه غل دی او یو دا شیطان دی ابلیس دا د بار غل دی چې د کور غل او د بار غل یو ځای شي نو هله کنډر کېږي که د کور غل نی د بار غل هم څه نشي کولی